د نظم عنوان د ګرام سوق دی یو ماشوم یو سټوډنټ دا هغه یو ځای کې غلطه وکړي بل ځای کې غلطه وکړي بل ځای کې غلطه وکړي چې کوم ځای کې دا غلطه کوي د هغه ځای خلک درته وایي چې ګرام یې خو خپل پلور چې دا ماشوم سپورټ کوي هغه داسې نه دی چې ګرام یې د دې نظم نه مخکې یو څو شعرونه دي چې نه درې وي نه څلور وي تو کیم کیم سماوي چې نه ننګیال صاحب چې نه درې وي نه څلور وي تو کیم کیم سماوي او هر سړی چې په خره سور وي تو کیم کیم سماوي چې نه درې وي نه څلور وي تو کیم کیم سماوي او هر سړی چې په خره سور وي تو کیم کیم سماوي او د سبو مل نه چې چک شي چې غلاطه پکې کسې نه او خوشې نه ونژور وي تو کیم کیم سماوي او د شپږم کلاس شاګرد چې ټچ موبایل سکول ته وروړي د شپږم کلاس شاګرد چې ټچ موبایل سکول ته وروړي او تکړه یې چې پلور وي تو کیم کیم سماوي او شعر ته چې مو چې سول د بجلی وکړه اکسن دا خبره وکړه مو چې سول د بجلی وکړه اکسن دا خبره وکړه چې بېواسه ټول سرکور وي تو کیم کیم سماوي او عمران خانه پټواریون او ډاکټرون خو ګوشې نه دي او خر سپی چې تڼې دور وي تو کیم کیم سموي او شعر دا یوه رقیب د جانان کور نه پتلو تلو کې داسې وویل صدف صاحب یوه رقیب د جانان کور نه پتلو تلو کې داسې وویل چې سپي پسې به مور وي تو کیم کیم سموي یوه رقیب د جانان کور نه پتلو تلو کې داسې وویل چې سپي پسې به مور وي او تو کیم کیم سموي او پټ په پټه د چې نسل ختمول غوړي دانشه په ظاهره د کورور وي تو کیم کیم سموي ملګریو د نظم زر ذریعه یو ګرام سوق دی نظم عنوان ده ګرام سوق دی مو یو ماشوم یې مو غریب کوم ځای کې لنجې کړي دي مو غریب کوم ځای کې لنجې کړي دي البته نن مې دوې ډرمې کړي دي یو مې ستوس پسې پېشې کړي دي بل مې ګلاس کې څو مصرې کړي دي اوس استوزون یې چې ته ګرام یې خو ابجي مې په مو لوس تیروي خو ابجي مې په مو لوس تیروي او د اسمبلی نه پوچات پورته پټ شول ډېر ځورېدل د لاش د زور ته پټ شول بسته مې ویر کړه چوکیدور ته پټ شول او وچ په پنځم پیرډ کې کور ته پټ شول ټول نکرون یې چې ته ګرام یې خو ابجي مې په مو جی خو ابجي مې په مو لوس تیروي او چپل مې شته دي که کړی مې نشته چپل مې شته دي که کړی مې نشته پن خو مې خپل ده که کپی مې نشته سوړه مې نه کېږي جرسی مې نشته او مکمل خار یم خو لکی مې نشته مکمل خار یم خو لکی مې نشته او کمندرون یې چې ته ګرام یې خو ابجي مې په مو لوس تیروي هفتې کې 3 ورځې چوټي کوو زه 4 لیار مې نوي لوپري کوو زه چې سکول ته روشه بیا مستی کوو زه کلاس کې ټوله ورځ ډرچي کوو زه او منیټرون یې چې ته ګرام یې خو ابجي مې په مو لوس تیروي او کریا چې لس وي زه 15 ورکوم کله چې نه وي بیا یې 9 ورکوم کریا چې لس وي زه 15 ورکوم کله چې نه وي بیا یې 9 ورکوم تل کلنډر ته یوه دقه ورکوم کټس په زړه کې تڼ په خوله ورکوم او ډریورون یې چې ته ګرام یې خو ابجي مې په مو لوس تیروي او اوړي کې پیپسي کاکا کولې وایم ژمي کې ګارمې چولې وایم پکوړې کرښې وریژې ټولې وایم په تش جوب چوکې پامزولې وایم او دکندرون یې چې ته ګرام یې ابجي دې په تو لوس ابجي مې په مو لوس تیروي او په ټچ موبایل تلګي نه کوم پردی حجرې کې مجلسي نه کوم یا رنګ نمبر ته مسکلي نه کوم او که څوک مې تېر کړي بیا قراني نه کوم ټول مشران یې چې ته ګرام یې خو ابجي مې په مو لوس تیروي او کور کې
د هیڅ څه پروا نه کوم مور ته مې یوه کیسه خوږه نه کوم په خپل سار سره مشوره نه کوم داسې ریز نه وي چې زه غلا نه کوم د کور بنګون یې چې ته ګران یې خو ابج مې په مو لوستې روي او په 1 to 5 مې چکار لګوم هر مزدیګار مې و سینګار لګوم او چې دراز مې وکړه مو سار لګوم ډاکټر مې پښې ته پلستار لګوم ټول ډاکټران یې چې ته ګران یې خو ابجي مې په مو لوستې روي او پلور مې چې نوم ریزلټ کې پیل ولیده دانشه دلته یې مو کیل ولیده په اتکړۍ کې مې ځون شکیل ولیده او په دې تنکي عمر مې جیل ولیده او ټول کټول ججون یې چې ته ګرام یې خو مور مې یې چې نه پلور دې ګرام ده ډېره مننه هغه یوه کړه ووایه